سلامونه نیکی هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ټرمپ له طالبانو سره روانې خبرې اترې ودرولې. په ویډیو کې به درته ټول وضاحت درکړو چې ولې ټرمپ له طالبانو سره د روانې صلح خبرې ودرولې. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو مو خوښه شو نو حتما یې درسره لایک او نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې ځنډولې دي. زمونږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګړې علامه ده هغه هم ووهئ. ټرمپ نن سهار وخته په ټویټر کې لیکلي دا پریکړه یې وروسته له هغه وکړه چې وسلوالو طالبانو په کابل ښار کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان ووژل. دغه ځانمرګي برید د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د ششدرک سړک په خوله کې وشو چې له امله یې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 2 د ناټو سرتیري او 10 نور افغانان ووژل شول. ټرمپ زیاته کړه ټاکل شوي وه چې نن یکشنبه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د طالبانو ځینې مشران د امریکا په ډیوډ کم کې له ما سره پټه غونډه ونیسي او دغه راز ټاکلې وه چې تېره شپه دوی واشنګټن ته ورورسېږي. هغه ویلي دي د دې لپاره چې طالبان ځان پیاوړي وښیي په کابل کې برید ترسره کړ چې په طرز کې یو امریکایي سرتیری ووژل شو او ورسره په خوا کې 11 نور کسان هم وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر زیاتوي د همدې لپاره مې له افغان ولسمشر او طالب استازو سره ټاکل شوې لیدنه لغوه کړه او له طالبانو سره د سولې روانې خبرې اترې مې ودرولې. هغه وایي دا څه ډول خلک دي چې د خبرو اترو د چڼو پر مهال د خپل دریځ پیاوړي کولو په موخه نور خلک وژني. هغه زیاته کړې ده له دې پیښې سره حالات نور هم خراب شول که چیرې طالبان په دې مهمو خبرو کې په اوربند موافقه ونه کړي هغوی به نور خلک هم ووژني. په دې ډول کړنو سره هغوی د یوې بامانه موافقې کولو وړتیا نه لري. آیا هغوی د څو نورو لسیزو جګړې توان لري؟ د یادونې ده له تېرو 11 میاشتو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې دوام لري او څو ورځې مخکې هم ترمنځ 9 پړاو خبرې هم پای ته ورسېدې. د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد وویل چې په اصولو کې موافقې ته رسېدلي او د ولسمشر ټرمپ له اجازې وروسته به یې لاسلیک کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ولسمشر ویاند صدیق الله صدیق ویلي چې ډېر ژر به په دې اړه غبرګون وښیي. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ.